क्या उस वक्त जनरल बाजवा फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग पीटीआई सीआरएम के और बा पार्टी हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आप इमरान खान और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टियां। और उनका नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अली साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या मौलाना साहब उस मुसलमान वो जायत خود دو هغه انسانیت هغه وخت کم ځای کې و چې کله دی باجوه و پیزمید راوغوښتو او ورته یې ویل چې د عدم اعتمادۍ وټ ورکړه. دا خو عالم دی که نه، د په دین خبر دی. دغه یو عمران خان دی چې نه باجوه ته ټیټ شو، نه امریکې ته ټیټ شو او نه د اپیس ته ټیټ شو، نه یې ډیل وکړو او نه یې لاره وغوښته. په جیل کې پروت دی او الله تعالی ول مقبولیت دومره سیوا کو چې نه کمپین کړی دی، نه بهارو په جیل کې پروت او خلک به په خپل راتلل وي څنګه وټ ورکم عمران خان له چې عمران خان باچا شي. دا زمونږ د کلي هغه ساده خلک زه کلي کې او دا هغه عمران خان دی چې ولې 17 میاشتې حکومت پاتې و. الله تعالی په خپل فضل او رحم کو چې دا باجوا دی وته لیونی کړل او دا نواز شریف دی پی راوستل، نواز شریف دی بربنډول راوستل او نن بربند دی بی عزت دی. په دغه کې هم شرمېدل او اوس هم د پی ټی آی کارکونانو تاسو مه خفه کېږئ. دا اوس هم د الله تعالی غټ فضل و رحم دی په عمران خان باندې چې دی یې بیا راوستل، بیا یې یو ځای کړل. دی به نور هم شرمئ، دی به نور هم شرمئ، نور به هم بربنډېږي. مونږ او تاسو ته فوج هم معلوم شو، مونږ او تاسو ته مولانا صاحب هم معلوم شو، نواز شریف هم معلوم شو، زرداری هم معلوم شو او هغه سړی راته هم معلوم شو چې څوک وایي بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه به وایي خپل ملک او خپل قوم نه چاته ټیټ کم او نه به چاته ټیټ شم، نه به چاته محتاجه کم او نه به د چا نه څه وغواړم. دغه دی زمونږ لیډر. انشاءالله وخت به راځي، مخکې ګورئ نورې خبرې به راوځي، دا ټول به بربنډي.